زه د تا نه څه لالچ ونه کړم که نه نو ته ما نه څه لالچ نشي کولی دا یاد ساته مینه محبت یو داسې شی دی چې هغه انسان کې قدرتي جوړیږي سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوي او وینې ته اوبه وایه که ژوند کوي وایي سترګې به هر چا تورولي او په دې دلم حالت کې زه په ګوته شومه وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، زما د خړ وطن یو خړه فنکاره له ما سره پر څنګ باندې ناسته ده چې د دې فنکارې نوم دی شیناز پېښوري. شیناز پېښوري په فلم، په ډراما، یعنی د شوبیز د دنیا داسې برخه نشته چې دې په هغه برخه کې د خپل فن مظاهره نه وي کړې. له دې سره د ډرامو په حواله او د فلمانو په حواله او له دې سره سره د شوبیز د دنیا په حواله خبرې اترې کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې شیناز پېښوري ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام، په خیر راغلی، ته ستړی مه شې. تر ټولو له مخه ماته دا وایه دا ستا نوم پېښوري ولې دی؟ که زمونږ هر پښتون دی، که هغه لر دی، که بر دی، که مثال خبره ته بلوچستان کې یا افغانستان کې زمونږ هر پښتون افغان قوم دی. لکه مثال خبره ته زه دا وکړم چې مثال خبره مونږ پېښوري و پاکستان کې اوسېږو، خو مونږ په افغانانو کې یادېږو په دې خبره باندې چې پښتانه یو. لکه دا اوس مثال خبره لکه ته اوس که د بلوچستان نه راغلي اوم دلته زموږ په پاکستان کې خو میلمه خو شوې که نه، په پېښور کې خو میلمه شوې که نه. او پېښوري راته ځکه ویلې کېږي چې مثال خبره مونږ ذاتي د پېښور یو، ذاتي مونږ سیدان یو. او چې خبره کم از کم زموږ په خاندان کې خو به تعلیم اجازت هم نو، خو ښه وه لکه زمونږ مور و پلار مو نو بس هغې دونه زور ولګولو چې زمونږ باندې تعلیم وکړو او دې مقام ته چې موږ را رسېدلي یو نو د خپلو مشرانو په دواګانو باندې. دا ماته ووایه په شوبیز دنیا کې دا څومره وخت کېږي؟ 27 کاله خو اوس برابرېږي د خیره سره. په دا 27 کاله کې به په دې کې چې کوم وي تکلیفات به هم وو، خوشحالیانې به هم وي. تکلیفات ډېر وو که خوشحالیانې ډېرې وي؟ یاره شروع کې خو دونه تکلیفات نو، خو دا اوس چې ګورو نو لکه مثال خبره زموږ د شوبیز څونه چې دی که نه، لکه مثال خبره نو دا طبقه ډېره زیاته په کمترینه باندې، لکه مثال خبره لکه ډرامې کمې شوې، ممرکات شو، مثال خبره یوزبیانې شوې، په کاروبار ډېر اثرات پرېوتلو. صرف په کاروبار اثرات پرېوتی که د معاشرې سوسایټي خلک هم و یو فنکار ته په ښه نظر نه ګوري؟ یاره هر څه خپل ځان کې دي صیبه، پوه شوې چې مثال خبره زه د تا نه څه لالچ ونه کړم که نه نو ته ما نه څه لالچ نشي کولی دا یاد ساته. او شکر الحمدلله زمونږ چې څونه لر بر پښتانه دي دې مونږ له ښه عزت راکوي، ښه سپورټ هم کوي. شکر الحمدلله چې هر چېرته لاړ شو، هر ګوټ کې لاړ شو، هره نړۍ ته لاړ شو نو زموږ خو ښه عزت کوي. 27 کاله له مخه چې تا دا فیصله وکړه چې زه به د شوبیز دنیا ته ځم، هغه ټیم دی دا د اوس عمر سوچ و که هغه سوچ جدا و؟ شکر الحمدلله زه خو چې را روان یم په همغه پوړی را روان یم، ما خو لا پوړی نه ده بدله کړې. له دې فیلډه مطمئنه یې؟ شکر الحمدلله ډېره زیاته مطمئنه یم. د دې فیلډ په ګټه ده د کور ګزاره کېږي؟ شکر الحمدلله خاندان نم شکر دی ښه یم او شکر الحمدلله دې کې 2 روپۍ هم ګټو ورکړي نو شکر دی ښه ګزاره پرې کېږي. دا ماته ووایه راتلونکي نسل ته، راتلونکو پښتنو ته، جینکو ته څه وایې چې شوبیز دنیا ته د راشي که د نشي را؟ یا زه درته یو خبره وکړم، ما خو درته مخکې نه خلاصه کړه صیبه چې هر څه خپل ځان کې دي او زه به لکه دا یو نصیحت پرېږدم چې خلک وایي چې د مشرانو ډېر عزت وساتئ یا ډېر عزت وکئ، نو زه به وایم چې مشرانو ته مې دا یو خواست دی چې
چې کشرانو ډیر خیال وساتي نو هغه کشر ته به احساس ورشي نو د مشر به ډیر زیات خیال وساتي. ولې چې مثال خبره یو کشر دی زه هغه له ډېره بېعزتي ورکوم چې او ته فلاني او ته ډنګړې نو هغه کشر به راپاسي مشر له به خامخا بېعزتي ورکوي. نو زه مشرانو ته دا وایم چې د کشرانو عزت وساتئ نو هغه به احساس مند شي نو مشر به عزت په خپله وساتي. هر څه خپل ځان کې دي. شوبیز دنیا کې فلمانو کې ډرامو کې د 30 کاله سکندي سوي دي. دا راته ووایه څه کول پکار دي چې د شوبیز دنیا بیرته له زواله د ترقۍ پر خوا لاړه شي؟ الله دې نور هم ستر کړي. که خیبر دی که پی ټي وي ده که فلم دی که ډرامې دي که سندرغاړې دي که هره نړۍ ده پاک پروردګار دې ستر کړي. زما په دعا چې کېږي پاک پروردګار دې ستر په مخ کې نور هم بوتلېږي. بله خواته به راسو په ژوند کې خو هر انسان ته غوسه هم ورځي خوشحاله کېږي هم. دا ماته ووایه چې غوسه درسي څه کوي؟ غوسه چې انسان ته ورم شي نو که هغه خپل ماشوم د وجې ورشي نو هغه خپله مینه یاده کړي خپل محبت د هغې یاد کړي چې یاره کم از کم لکه دا بچپانه یې یاده کړي مخې ته د هغې ټول خواهشات بیا شاته لړه کړي. او مثال خبره لکه مینه محبت یو داسې شی دی چې هغه انسان کې قدرتي جوړیږي یا د غصه قدرتي جوړیږي. دا نه ده چې مثال خبره لکه زه به دا ووایم چې یاره غصه یم او زه دا یم. نه دا غلطه خبره ده. لکه هر ځای کې لکه زه به دا ووایم چې کم از کم که زما کشر دی هغه سره په صحیح موډ خبرې کوم. لکه زړه کې ځای جوړول ډېره ګرانه خبره ده. نو کوشش دی هر سړی کوي چې په محبت دی هر سړی پوهي په مینه محبت. بس زما خو همدغه خواهش دی. د دې مطلب دا دی چې تا په شوبیز دنیا کې کم ژوند تیر کړی دی ستا له خبرو دا پته لګاږي چې ته په مینه مینه یې. مطلب داسې کس داسې انسان داسې فنکار د خوښ شي چې هغه فنکار کې مینه وي عزت وي قدر وي. درته یو خبر وکړم دا کوم فنکاران لکه داسې مثال خبره ځینې خاوندان جوړ شي ځینې پکې روڼه همغه لکه د چا نیا د چا مثال خبره مور د چا خور جوړه شمه هغه ځای کې مونږ له داسې غوسه مو سره راکړي چېرې ته زوی ته دا غوسه وکړه نو هغه ډیلاکس هم رانه لکه مثال خبره مونږ نه آوټ افورډ شي غلط شي رانه خو بیا مونږ پوره کوشش کوو چېرې مونږ خپل هغه ډیلاکس مکمل هغه ځای ته ورسوو. خو دا ده چې خپل کوشش مونږ جاري ساتو چې هغه څونه خلک مونږ عوام هلته مونږ ته راغونډي نو هغې ته هم وایي چې چپ شه په عوام د وړاندې کار کول ډېره مشکله لري. دا ماته ووایه ډېر خلک دا چې کومه ده خبره کوي چې د فنکار زړه نرم وي تر نورو انسانانو د ده زړه جدا وي. دا حقیقت دی؟ دا خو بالکل حقیقت دی. بالکل حقیقت دی. سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوي او وینې ته اوبه وایه که ژوند کوي. هغه څنګه وایي وایي سترګې به هر چا تورولې او په دې دلم حالت کې زه په ګوته شومه نو ملګري داسې چل دی که نه نو که موږ ډېرې خبرې کوو که نه ډېرې خبرې بیا د انسان هغه سوچ سمجھ بل ځای ته بوځي. نو زه به په لنډو کې راته وکړم چې بس هر څه خپل ځان کې دي که مینه ده که خوشحالي ده که هر ځای کې اوسېدل دي مثال خبره هر څه خپل ځان کې دي او پاک پروردګار دې ته هم ژوندی ساتي او الله دې ما هم ژوندی ساتي. همدغه شانتې نړۍ روانه ده. زما 30 کاله روان شو په دې فیلډ کې عمر خو مې شکر دی زیات دی چا خبره کم از کم د 40 نه یم د 50 نه یم چا خبره کم از کم زه به یم د 80 کالو خو به یم یا 15 کالو خو به یم خو خدای پاک مې نه زړی دا خدای پاک مهرباني ده. ته به تقریبا د 15 ځای ونیسې تر 50 کلو لږ بګ داسې به نه موږ په ډرامو کې کله هم رښتیا نه دي ویلي پوه شوې. د ښځې نه به د عمر تپوس نه کوې او د سړي نه به د جیب د پیسو تپوس نه کوې. دا په عمر کې زما یاد وساته ښه. په آخر کې د وطن چینل مینوالو ته که د یو ښه ښایسته پیغام په ذهن کې وي کلر دی که بر دی که کم ځای کې پښتانه پراته دي پاک پروردګار دې آباد او خوشحاله ساتي او الله دې راته ژوندي ساتي په روغه سټه باندې
او الله دې تعالی ژوند درکړي چې دونه راغلی او موږ د قیمتي وخت راویستلو او زمونږ چې کوم زړه دی د پاکستان د پاک پروردګار دې تل آباد ساتي او کوم ځای نه چې ته راغلی بلوچستان نه زه وایم چې هغه نړۍ دې الله آباد او خوشحاله ساتي زموږ د خیبر پښتونخوا زموږ پی ټي وي زموږ څونه کوم ځای کې چې زموږ اکټران دي الله دې آباد او خوشحاله ساتي سره ستاسو د نړۍ ډېره مننه کور د ودان سه ګرانو کتونکو دا و د شوبیز دنیا یو ډېره باکماله فنکاره شیناز پېښوري چې له دې سره هم د شوبیز د دنیا په حواله څو د خوند خوږې خبرې وکړي تر بل پروګرامو پورې مو پر لوی الله سپارلي یاسته د خدای په امان